یو هیله درڅخه کوم دا ویډیو سکیپ کوئ مه یو ضروري پیغام تر تاسو پورې رسوم شهیدانو شمېر زیاتېدی د زخمیانو شمېر تاسو یې د یو ثانیې دپاره د یو سکند دپاره خپل ځان برابر خپل مذهب دی د هر چا خپل دین دی د هر چا خپله ژبه ده د هر چا خپل هیواد دی هغه دې تصوف چې پیکې میچ وي خلک فلکونه په یوه شپه کې فلکونو دغه کوي دوستانو تاسو اندازه ولګوئ چې تاسو فلکونو ګفټینګ په یوه شپه کې پر پیکې میچ باندې پر لایو ټیک ټاک کې کوئ انسانیت هیڅ بارډر نه لري د انسانیت پر بنیاد باندې السلام علیکم خوږه دوستانو ستړي مه سئ خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست خوږه دوستانو غزنوي پښتون یم دوستانو یو ریکویسټ درڅخه کوم یو اپیل درته کوم یو هیله درڅخه کوم دا ویډیو سکیپ کوئ مه یو ضروري پیغام تر تاسو پورې رسوم دوستانو نن سهار چې وختي را کښېنستلم نو مې موبایل خلاص کړئ دوستانو چې موبایل مې خلاص کړئ اول واره زه عموما وټساپ میسجان ګورم چې د شپې چا رالیږلي وي هغه مې وکتل داسې ضروري میسج نه و راغلی بس ډایرکټ مې بیا فیسبوک خلاص کړ فیسبوک چې مې خلاص کړئ اول مې د کونړ د افغانستان د ولایت د کونړ د ولایت پر زلزله ځپلو مې نظر ولګېدی سترګې مې پر ولګېدلې سهار وختي و اول وار لا تلفات دومره ډېر نه ول تقریبا نه پوهېږم چې 20 یا 10 کسان به یاد سوي وو چې دومره شهیدان سوي دي او د 50 په شاوخوا کې د 100 په شاوخوا کې زخمیان دي خو بیا هم ډېر وو 10 کسان نه بلکې یو کس هم ډېر دی ډېر قیمتي دی بیخي خو خدای ستا سخت خفه شومه ډېر خفه شومه طبیعت مې بلکل خراب شو بس نور پوسټونه مې څوکه څوکه پسې وکتل او په ټوله ورځ کې مې دا تعقیبوئ فیسبوک مې کتی دوستانو وار په وار د تلفات زیاتېدل د شهیدانو شمېر زیاتېدی د زخمیانو شمېر زیاتېدی د بېکوره کسانو شمېر زیاتېدی دوستانو خدای سته یوازې زه نه په نړۍ کې هر با احساسه انسان چې احساس لري هغه په دې عکسو باندې سخت زهیر سو سخت تکان یې وخوړ دوستانو موږ یې ډېر ذهني ټارچر کړو خدای سته دوستانو زلزله قدرتي آفت وي د دې مخنیوی موږ نسو کولی ځکه چې خدای پاک په خپله هم وایي چې کل نفس ذائقة الموت هر ژوندی نفس به د مرګ سکه کوي خوند به ګوري هر ژوندی پر دې نړۍ باندې د مرګ سکه کوونکی دی سکه به کوي خوند به ګوري دوستانو دا د خدای پاک کول دی دوستانو د زلزلې مخ موږ نسو نیولی زموږ خپل ځان هم په اختیار کې نه دی دا زه له تاسو سره اوس مخاطب یم په دې دم باندې هم تاسو به ډېر ځای لیدلی هم یو دم زه مړ کېدلی سم هم یو دم تاسو مړ کېدلی سئ پر هر ځای باندې مرګ چاله راځي ځکه چې د انسان خپل ځان په کنټرول کې نه وي هغه د مختلف وجوهات سره د زړه حرکت د انسان بندېدلی سي نور داسې ناجوړیانې شته چې ځای پر ځای انسان راتلی سي یو دم خدای نخواسته دلته هم زلزله راتللی سي دا افت زموږ په لاس نه دی چې موږ یې کنټرول کړو خو زه د ویډیو اصلي موضوع نه راځم دوستانو اصلي خبره دا ده دا ویډیو په دې خاطر کوم چې هر وخت یو داسې مشکل راسي یو داسې غمیزه راسي دوستانو موږ او تاسو ته پکار دی چې خپل منځي ټول اختلافات خپل منځي ټول څه اختلافات لرو څه نظریاتي اختلافات لرو قومي لرو هر شی چا سره لرو هغه باید یوې خواته کړو په داسې سختو حالاتو کې موږ تاسو څه کولی شو چې د خپلو ما درته وویل دوستانو د مرګ مخه موږ نسو نیولی چې زموږ خپل ځان په اختیار کې نه دی نو موږ به د بل چا څه مخه ونیسو چې هغه مړ نه سي شهید نه سي دا د خدای پاک کار دی څنګه یې چاته کومه نیټه ټاکلې وي هلته به شهید کېږي هلته به مړ کېږي خو
زه چې خبره درته کومه د زخمیانو به درته کومه د بې کوره کسانو درته کوم. دوستانو هغه سخته په مشکل کې دي. دوستانو تاسو یې د یو ثانیې دپاره د یو سکند دپاره خپل ځان برابره کړي. خدای نخواسته کله موږ تاسو سره داسې وسي موږ تاسو به څه کوو؟ دوستانو ډېر پښتانه اوسېږي. د پښتنو خبره نه کوم، دا د پښتنو پورې مربوط نه ده، د انسانیت مسله ده. دوستانو په نړۍ کې ډېر انسانان اوسېږي، هغه که د هر چا د هر مذهب وي، هغه که د هر قوم وي، هغه که د هر هیواد وي، هغه که چیرې هم اوسېږي، د هر چا خپل مذهب دی، د هر چا خپل دین دی، د هر چا خپله ژبه ده، د هر چا خپل هیواد دی، هغه د هغو ته مبارک وي. دوستانو خو له ټولو څخه زه اپیل کوم، خواست ورته کوم چې په دې سخت وخت کې د کونړ، جلال آباد، نورستان، لغمان او داسې ګڼ شمېر نورې سیمې دي دوستانو چې هلته زلزلې سخت تلفات اړولي دي، ځاني تاوانونه یې رسولي دي، مالي تاوانونه یې رسولي دي، د خلکو کورونه نړېدلي دي، بې کوره سوي دي. پر د ټولې نړۍ پر انسانانو غږ کوم چې چیرې هم څوک زما غږ اوري، هغه که د افغانستان سره تعلق لري که نه لري، هغه که د اسلام سره تعلق لري که نه لري، انسان خو دی، د یو انسان په صفت زه ټولو ته خواست کوم چې په دې سخت وخت کې د افغان ورونو مرسته وکړي، لاسنیوی یې وکړي. دوستانو منمه ډېر کسان به وایي چې زما په وس نه ده پوره. دوستانو 100 روپۍ 50 روپۍ خو د هر چا په وس پوره دي. دوستانو د ډېرو کسانو 100 روپۍ څخه هم ډېر غټ رقم جوړېږي، د ډېرو خلکو د 10 روپۍ څخه هم غټ رقم جوړېږي، د ډېرو خلکو د 50 روپۍ څخه هم ډېر غټ رقم جوړېږي. دوستانو خاص کر په خارج کې چې کوم افغانان اوسېږي، په خارج کې چې کوم پښتانه اوسېږي، هغه که د لر وطن دي که د بر وطن دي، هلته چې کوم افغانان پښتانه اوسېږي ډېر شتمن کسان شته، ډېر غټ تاجران شته. له هغو څخه مې خواست دی چې په دې سخت وخت کې خپل افغانان وروڼه مه هېروئ. دوستان زه دا ټیک ټاک لایف کوم تر 12 بجو تر 1 بجې تر 2 بجو باندې. دلته څه وخت چې پیکې میچ وي خلک فلکونه په یوه شپه کې فلکونو دغه کوي. دوستانو تاسو اندازه ولګوئ چې تاسو فلکونو ګفټینګ په یوه شپه کې پر پیکې میچ باندې پر لایو ټیک ټاک کې کوئ. دوستانو یوه شپه منمه هغه ستاسو خپل ساتیری دی، هغه هم کوئ، خو دا یوه شپه چې تاسو پر دا ټیک ټاک باندې کومې پیسې ګټلې دي، دا یوه شپه هیڅ خبره نه ده. دا خپل بې کوره سوي وروڼو ته راولېږئ، خپل زخمي وروڼو ته یې راولېږئ، هغه به تداوي په وکړي، علاج به په وکړي. دوستانو هغه بې کوره کسانو ته به یو کور په جوړ کړي، یوه خښته خو به په وسي، د خوراک د یوې شپې یو شی خو به په وسي، چې څومره هم مرسته کېږي. دوستانو دا زما غږ دی پر ټولو دوستانو، هغه که چیرې هم اوسېږي، که په افغانستان کې دننه دي، که د نړۍ په هر کونج کې دي، که په پاکستان کې دي، که د دنیا په ما د ټول انسانیت هیڅ بارډر نه لري. د انسانیت پر بنیاد باندې موږ که د هر مذهب یو، موږ که د هر هغه سره تعلق دی، د هرې ژبې سره مې تعلق دی. خو دوستانو په دومره سخته غمیزه کې دا چې پر هر چا باندې راسي، موږ ته پکار ده چې په دومره سخت وخت کې خپل افغانان وروڼه، خپل پښتانه وروڼه، خپل مسلمانان وروڼه هېر نه کړو، په دومره سخت وخت کې د هغو لاسنیوی وکړو. ما د ټول شهیدان دې خدای وبخښي، شهیدانو ته دې خدای پاک جنتونه ور په برخه کړي. دوستانو کوم زخمیان چې دي هغو ته دې خدای پاک عاجله شفا ورکړي. دوستانو کوم بې کوره کسان چې دي، ماشومان دي، زخمیان دي، ټپیان دي، دوستانو په دومره سخت حالات کې دا نورو خلکو یې کور ودان ما نن کتل، په ډېر سخت حالات کې خلکو مرستې کولې. په افغانستان کې خیریه بنسټونه شته، هغو ځان ورته رارسولی وو هلته، خو بیا هم امکانات هلته ډېر کم دي. دوستانو ظاهره خبره ده په دومره غټ تلفاتو کې هلته د هغو خلکو سره دومره امکانات نشته چې د ډېرو خلکو مرسته وکړي. نو سترګې یې ستاسو مرستو ته دي، سترګې یې د نړیوالو مرستو ته دي. هغه که په نړۍ کې چیرې هم خلک اوسېږي، شتمن خلک شته، ښه خلک شته، په سخت وخت کې ما درته وویل دا مه ګڼئ چې زما خو نو په 100 روپۍ په وس نه دي پوره، په 1000 په وس نه دي پوره، 100 روپۍ. دوستانو کوشش وکړئ هر څوک چې فنډ ریزینګ کوي، ستاسو پیسې ټولوي، داسې یو باوري تنظیم ته پیسې ورکوئ. دوستانو چې ستاسو په هغه بربسته وي، په هغه ستاسو باور وي چې دا پیسې اړمنو کسانو ته وررسېږي، په صحیح توګه وررسېږي هلته افغانستان ته.
کوم کسان چې بې کوره سوي دي، کوم کسان چې زخمیان دي هغو ته رسېږي. دوستانو داسې ډېر کسان به وي د کور ټول غړي به شهیدان سوي، داسې کسان به وي نیمه به شهیدان سوي نیمه به زخمیان وي، په هسپتالو کې به پرته وي. هغه ستاسو یوې روپۍ ته اړتیا لري، هغه ستاسو 10 روپۍ ته اړتیا لري. دوستانو چې څومره مې په وس پروي، دوستانو ما تاسو ته کله هم نه دي ویلي چې زما ویډیو شیر کړئ. زه د ځان په خاطر کې نه وایم، زه د خپل ذات په خاطر نه وایم چې زما ویډیو شیر کړئ، زه د مشهوره سم، زما فالورز دې زیات شي، زما ویورز دې زیات شي. زه د افغانستان د اړمنو وروڼو په خاطر نن تاسو ته خواست کوم چې دا زما ویډیو څومره هم شیر کولی شي. کیدای شي ستاسو د دې یو شیر په وجه، د شیرینګ په وجه چې تاسو دا ویډیو شیر کړئ او زما د دې ویډیو په وجه به زموږ د یو زخمی افغان، زموږ د یو بېکوره افغان مرسته به وسي، یو څوک به مرسته وکړي. نو دوستانو په دې کې بخالت مه کوئ. څومره هم دوستان دا زما ویډیو اوري پر مخ یې درسره شیر کړي چې یو بل مسلمان ته هم رسېږي. دوستانو ویډیو راڅخه اوږده شوله، یو وار بیا ټولو نړیوالو باندې غږ کوم چې په نړۍ کې چیرې هم پښتانه، خاص کر پښتنو ته وایم، خاص کر مسلمانانو ته وایم، بیا هر چا ته وایم چې د هر مذهب دی او د هر قام دی او د هر نسل دی، هغو ټولو ته وایم چې په سخت وخت کې د افغانستان بېکوره وروڼه، زخمیان وروڼه، زلزله ځپلي وروڼه یوازې مه پرېږدئ، د هغو لاسنیوی وکړئ، له هغو سره هر قسم مرسته وکړئ، تر خپله وسه مرسته ورسره وکړئ. خاص کر ټیک ټاکرانو ته نن بیا وایم، نن چې تاسو څه پیسې ګټئ، څه پښتانه یاست، د پښتنو ټیک ټاکرانو ته وایم هغه ستاسو خپل کار دی. زه پر دې اعتراض نه کوم، ځکه چې زه په خپله هم ټیک ټاک کوم. دوستانو چې نن د ټیک ټاک لایو څخه تاسو څومره هم روپۍ ګټئ، دا باید د یوه روپۍ هم خپل جیب کې نه واچوئ، ټول افغان وروڼو ته راولېږئ. او په نړۍ کې چې کوم تجاران دي پښتانه، غټ غټ تجاران شته، ډېر شتمن خلک شته، ټول باید تر خپل وس مطابق د افغان وروڼو سره مرسته وکړي، لاسنیوی وکړي. ډېره مننه. یو وار بیا خواست درته کوم چې دا ویډیو مخ ته شیر کړئ چې نورو وروڼو ته ورسېږي. مننه. ژوندي اوسئ. کور مو ودان. تر راتلونکي ویډیو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. کور مو ودان. مننه. ژوندي